ډاکټر ټي ایل پینل چې په بنو کې نن هم د ده په نوم باندې یو روغتون یا هسپتال موجود دی، وایي چې پښتانه خصوصا قبایل چې کوم خلک وو د دم او د تعویض ډېر قایل وو. کوډګرو او تعویضګرو به دوی ته تعویضونه جوړول او دغو خلکو به دا تعویضونه په څرمن کې بندول او ځینې شتمنو خلکو به د سپینو یا د ګیلټو په چادرو کې دننه بندول. وایي ما داسې خلک هم ولیدل چې ما یو کس ته په کوم کاغذ باندې نسخه لیکلې وه، نو هغه کاغذ چې کوم و د هغه تعویض یې ترې جوړ کړی و. حالانکې ما ورته په دې کاغذ کې دارو لیکلي وو او چې کومه نسخه وه د هغې ذکر مې په هغې کاغذ کې ورته کړی و. یعنې ما یو رقم دارو ورته پکې لیکلي وو، خو بیا هم هغه بیمار ما ته ویل چې ډاکټر صاحب ستا چې کوم تعویض و د هغې له وجې نه زما چې کومه ناروغي وه د جوړونو چې کومه بیماري مې وه هغې شفا ورسره ومونده. او دې بله خبره کوي، وایي چې یو بل مریض ته مې یو سپین رقم پوډر ورکړل او ورسره هغه نسخه چې کوم کاغذ و چې د دې نسخې نوم پرې لیکلی شوی و هغه مې هم ورته ورکړ. نو څه موده پس ما ته معلومه شوله چې هغه کس هغه پوډر سره د هغې نسخې د پرچې په یو چمړه کې دننه بند کړي وو، تعویض یې ترې جوړ کړی. نو دا ډاکټر وایي چې د دې نه داسې برېښي چې د ډاکټر په مقابل کې یو دمګر یا کوډګر په ډېر لنډ وخت کې ډېر دولت ګټلی شي. نو دا خبره مې د ثبوت په طور ستاسو سره شریک کړله او مین مقصد مې د خبرې دا شو چې زموږ او ستاسو په ټولنه کې چې کوم کوډګري تعویضګر په دې لارو کې ناست دي، بل کار یې نشته، تعویضونه کوي. نو اکثر زموږ او ستاسو په کورونو کې چې کومې کورنۍ شخړې راپورته کېږي نو په دې کې د کوډګرو او د تعویضګرو زیات لاس او کردار دی. موږ او ستاسو ته پکار ده چې موږ او ستاسو په خپل خدای جل جلاله پوخ یقین وساتو، نه کې په یو کوډګر او تعویضګر. د دې نه ډېرې زیاتې ستونزې رابرسره کېږي او ډېر کورني مسایل سر ترې راپورته کوي، ځکه چې دغه ډېرې غیبانه خبرې کوي. یو کس به خپل بیمار وي او چې کله یو کوډګر تعویضګر ته ورشي نو ورته وایي به چې په تا باندې پلاني تعویض کړی دی او پلاني ځای کې پروت دی، ستا سره خو پلانی کس دښمني لري، تا ته خو پلاني کس دا د چل ول جوړ کړی دی. نو موږ ستاسو ته هم خدای لږ مازغه راکړي دي، لږ عقل فکر او شعور راکړي دي، لږ موږ ته هم سوچ پکار دی چې دې زما او ستا پسې یو انسان دی څنګه درته پته ولګېده چې پلاني کس په ما باندې تعویض کړی دی، ځکه چې علم غیب چې کوم دی د خدای نه سوا د بل چا سره نشته. نو مهرباني وکړئ پښتانو دغه غلط رسمونه او رواجونه له منځه وباسئ، له بیخه یوباسئ او خپلو کې مینه او محبت وکړئ. او د دم او د تعویض په هکله قرآن څه وایي، احادیث څه وایي او زموږ د مذهب اسلام دیني علما کرام څه وایي، په دې اړه موږ درته یو معلوماتي راپور جوړ کړی دی چې موږ یې په کمنټ کې لاندې لینک هم در سره شیر کړی دی، تاسو یې زموږ پر پاڼه کتلی شئ او د مفتي کلیم الله صاحب د خولې نه تاسو په خپله اورېدلی شئ چې دیني علما کرام خدای رسول قرآن او حدیث څه وایي د دې په هکله سره. مهرباني وکړئ د خپلو ځانونو اصلاح په خپله وکړئ. مننه، ډېره مننه.